4 دزد حرفه‌ای توسط نیروهای امنیتی حوزه 15 کابل بازداشت شدند. این دزدان که چندین قضیه دزدی را اعتراف نمودند از چند بلین سو تحت پیگرد نیروهای امنیتی قرار داشتند. قلعه زماخان نوې پروژې څخه اوسیدونکي ما د 14مې ناحیې څخه او د 15مې ناحیې څخه په د غلا په تور کې ونیول شو. کوم دوکانونه مې ځولي دي، 8 حوزه کې او 15 حوزه کې او په 15 حوزه کې ونیول شو. نوم مې پسرلی ده، محمد خورشید زوی د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ. دا دغه دوکانو د غلا په تور باندې راوستلو 15 حوزه 8 حوزه کې موږ غلا کړې وه. 15 حوزه کې درخت فروشي دوکان، 8 حوزه کې خوراکه فروشي دوکان. نوم مې جسیم ده، د مامور اخوند زوی یم او لغمان اوسېدونکی یم. 15مې حوزې ته راغلو د غنډیوالانو سره مې او د غلا په تور یې ونیولو. 15مې حوزې ته یې راوستو. نوم مې یوسف د لغمان ولایت اوسېدونکی چې 15مې حوزې ته راغلي وو دوکانوالو ته او ویې نیولو. یو په 8 حوزه کې دوکانواله ده او یو په 15مې حوزه کې. یو شمس را سره او په سالای را سره او جسیم را سره او زه خپله وم. زه فرید احمد مسعود د غزني ولایت اوسېدونکی یم او سهار 4 بجې 21 دقیقې وې چې ما ته خپل چوکیدار زنګ ووهو چې راشه دوکان غلو وهلی ده. نو زه راغلم چې دوکان مې وکتو، دوکان کې کومه نوې تکم چې راوړې وه هغه یې وړې وه، ځان سره یې پیسې هم وړې وې او بیا موږ عریضه 15مې حوزې ته وکړو. ټوله هغه ویډیو هم ورته ورکړله او دوی په جریان کې واچوله. عنایت الله هستم از ولایت لوگر. دکان من از حوزه 8م 3م دفعه است دکان ما را میزنن. 3م دفعه زیاد مال میبرند. باید از امارت اسلامی تقاضا میکنیم که جزای سنگین برشان تعیین کنه. د 15مې حوزې مجاهدینو نه ډېره مننه کوم چې دا غله ډېر په بډندۍ سره یې نیولې وه. د موږ دوکانو د په 8 حوزې سیمه کې چې دغه غلو مات کړی و، موږ ډېره هله ځاله وکړه چې په لوس رانغله. دا 4 کسان دا مهمه غله دي. دا په قلعه زمان خان کې ما ډېر پخوانه دا پېژندله. نو دوی په قتل باندې په یو شي هم صرفه نه کوي. ډېر بېرحمه خلک دي، ډېر ظالم ترینه خلک دي، ابدترینه خلک په محشره کې دا کثیفه خلک دي. نو دوی څه موده مخکې یو کس هم په قتل رسولی په قلعه زمان خان کې، یو رشکي والا کس رشکوان و، نو چې هغه اسناد یې موږ سره شته او ورسره دوی د دوکانو غلم دي، دوکانونو قلفونه ماتوي، بیا دوکانونه وهي. په 8مې حوزه کې څو ځای دوکانونه وهلي وه، 15مه خوراکه دوکانونه، 15مه حوزه کې خوشحال خان ساحه کې د یو رخ فروشي دوکان وهلی و چې هغې نه یو اندازه رختونه وړي و، څه نغدې پیسې وې. بیا دوی د موږ ساحې کې هم مخکې وخت کې تقریبا د ژمي ساحه کې دوکانونه وهلي وه، خو موږ دوی پسې ډېر کوشش کوو. نو لله الحمد تېره ورځ دوی بیا راغلي و، دا پروګرام یې لري چې په دې ساحه کې یو دوکان ووهي چې ورسره جبل او بعضې وسایل د قلفونو د ماتېدو اسباب موږ ونیوله. این خانم را در مسیر راه سوار موتر نموده و از نزد وی زیورات و پول نقدش را با خود بردند. وی قضیه را چنین قصه می کند. صفاتی هم میرفتم سالون در سراچه شانم کار را کشیدن 6 دانه چوری طلای من انگشتر با 3000 نقد من از پیشم گرفت و میتی بتونی میتی میکشی من آورد سر پل پوسته کچالو لبا می تانگ تیل ام پوسته خود تانم موجز. من رفتم اینجا شکایت کردم، گریان کردم، گفت دوزه 15 دوزه 15 من شکایت کردم. من بیوزن من با مید برآمدم دفاتی آدم مرده از مرده خانه مرا بالا کردن، در گلای پارک بالا کردن آوردن در پوسته کچالو در لب تانگ تایم کردن. دیگه قصد قصور ما شما بگیری. ما بیوزن هستم، سیاست هستم، دستم در خانه خدا خورده. چون کوی من زیاد بدیدنی با مرده و زنده مانده بودم. کس کوی ندارم، یک بچه دارم، هیچ چیزی ندارم. افرادی که از سوی این دزدان متضرر شدند از ارگان‌های عدلی و قضایی می‌خواهند که این دزدان را مورد مجازات قرار دهند. همین کسایی که دزدی کردن 4 نفری که هستن دزدی کردن دستای زیر قطع کنن یا دیگه 10 سال 20 سال در بندیخانه پرتن که روی اولاد زنشان نبینه. دغه د غلو لسونه پخې یا قتل شي، ډېر تاوانونه خلکو ته رسولي دي، زیانونه یې رسولي دي، ډېرې غلې یې کړې. داسې نه دی چې یوازې موږ دوکان یې مات کړی ده، په زرهاو او په سلواو دوکانونه یې مات کړي دي. موږ د مشرانو نه دا تقاضا کوو چې د دې خلکو لاس کته شي په خاطر د دغې چې نور مسلمانان ځنې په امن شي او موږ خوشحاله یو د دې مجاهدینو نه 15مې حوزې نه او
ښه خلک دي، تکړه خلک دي. خدای د نورم کامیابی ورکړي او موږ ځنې خوشحاله یو. قاری عبیدالله آمر کشف حوزه 15 از فعالیت‌های پلیس اطمینان می‌دهد و از مردم می‌خواهد در شناسایی افراد جرم پیشه نیروهای امنیتی را همکاری نمایند. د خلکو لپاره خو موږ دا پیغام ده چې د خپل نظام سره، خپل حکومت سره، د خپل ملک سره پوره همکاري وکړي. نو په وخت سره موږ ته راپور راکړي، کوم ځای کې داسې مجرمین ویني مثال، موږ سره باید همکاري وکړي او موږ د همکارۍ ته پوره ضرورت لرو. باید